پخوانیو سیاستونو ته د طالبانو اخطار. په طالب وزیر ته حامد کرزي څه ویلي؟ سلام ستړي مشئ. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي په یوې غونډه کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د مخکني حکومت د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله او د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار لوی مجرمین وبلل. ښاغلي حنفي د طالبانو د حکومت له لوري د مخکني حکومت چارواکو کارکوونکو ته اعلان شوی عمومي بخښنې ته په اشارې وویل د کرزي نه لوی مجرم به څوک وي؟ د ډاکټر عبدالله نه لوی مجرم څوک و؟ اسلامي امارت هغوی ته حفاظت ورکوي، آیا نورو ته به یې نه ورکوي؟ د مسلمیار نه به لوی مجرم وي چې هغوی ټولې سوانح موږ ته معلومیږي، لیکن موږ په نفس باندې پښه کېښوده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر همداراز د مخکني حکومت له چارواکو سره د حساب او کتاب یادونه هم وکړه. هغه د کوم پخواني چارواکي نوم وانخیست. ویې ویل چې په خارج ملکونو کې لوی سترې آبادیانې لري. هغه وویل د 50 کلونو تیر تاریخ وګورئ چې د دغه خلکو څه کاروبار او دوی څه کول. دوی دومره لویه سرمایه له کوم ځایه کړه؟ د دوی احتساب به کېږي، الله به یې کوي او همدا مجاهدین به یې کوي. تر دې دمه بیا یوازې ښاغلي کرزي د دغه طالب چارواکي د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی. د ښاغلي کرزي په رسمي فیسبوک او ټویټر کې لیکل شوي د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر څرګندونې د تبصرې وړ نه ګڼي، خو توصیه ورته کوي چې ملي وحدت او اتحاد او اتفاق د ګران هېواد د عزت او د یو باثباته ملي نظام د جوړېدو لاره ده. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د حکومت یو چارواکی په عام محضر کې د افغانستان د مخکني حکومت دغه لوړ پوړي چارواکي لوی مجرمین بولي. په هر حال تاسو دغه موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. بیا چې تاسو چوپړ ته راځم خولې وبخښونکي خدای به سپارم. د الله په امان.